ډېر لکه راشي زه د سر واده کوم ډایرکټ وي واده کوم لکه دا لاوارث نشته دی کور کې به مشراني هلته بخ محمد ویلکم دی هلته لاړ شي جرګه ور ولېږئ ځای معلوم دی هر څه معلوم دي وادي اورېده په داسې په موبایل کې خو ودونه نه کېږي یار تاسو ماله په موبایل کې ودونه غواړئ ماما ماته وکړه ورېږه تا ته وکړه ماما تا ته د انځري مې ښکاري چې تاسو د زه د پېښور یم ایچ ما خو درته وایي که نه رښتې والي انکل د دې خلکو جوړ کړی ته مان اسماعیل صاحب زه څه وکړم دلته ټول دا راغلي وایي ما له واده مومند ویلکم دی برو ورو ورونو زه درته سوال کوم زه درته مینت کوم څوک په موبایل کې ودونه نه عصمت ویلکم کور کې به مشراني مور پلار به مې ویلېږي چې چا ودونه نه کړي ودونه به دله وکړي او دا هلکانو ډبل ټیپ کوئ یادوي که نه دا د یوې نه راتښتېدلی زما په شان د یوې نه راتښتېدلی دویم به څه وکړي که زه شاهین لږ راټینګ کړم زه به دې تختم دقونه شی به وباسم زه یې نه شم کولی هسې د خولې ګپ ته ورسره کوم دقه شی دی خولې بس دی دغې اقرا اقرا ما ته پته جی اقرا آواز درځي زما راځي آواز درځي که زه شاهین لږ راټینګ کړم زه به تختم اتې ما ته پته ده که نه هلکانو څلور کسان څلور درې نور څلور کسان خو دا خو ټول چل دی ما خو درته وایي که نه دا قچل دی که نه که رښتیا وله خبره راغله قسم مې زه دې تختم د شاهین دوه کسه دوه ګوله نور مرګ او وایي که اسماعیل صاحب په ما مړ دی ګنداني مننه یاره دوه نور نه ښه مې خوښه ده ښه مې خوښه ده مثال خبره زما زمین څلور الحمدلله ښې څلور مې زلمي ودونه زامن دي درې دوه له مې ودونه کړي ویلکم دی بخته یو کس بله زه وفا لیډ موږ ودونه کوو واده مه کوه ښه شی نه دی اسماعیل صاحب ما خو تاله مخکې مشوره در کړې وه چې ونه کړې بیا به نه د دین شي ونه به د سادین شي یو ځای کې به د ځای پاتې نه شي ما ته وګوره چې الحمدلله ښې څلور زامن مې زلمي دي دوه له مې ودونه کړي دي دا یو دلته راسه دی دا هم بوزم دله هم واده کوم د خیره سه دوه راسه دلته دي یو مې بل هم دی میاشت شل ورځو کې را روان دی درې واړه به دلته چې زه به کور ته شم زه واده نه شم کولی خانه عبدالحنان خدای نیمه ولې زه واده کوم هغه د خدای چې ډوزري واده کوم واده کوم واده کوم څلورو کسانو کیوټ پښو ما واده کوم ورته ووایه لیا ته خو په خپله جینۍ نو ته څنګه واده کېدی څه خدای دې غر که نه کړي ایچا ویلکم دی شینه شیخانی بیا هم دوکه شو شیخ دی خالد خان ویلکم 21 لیولې دی څنګه له دوکه شو 21 21 لیولې دی ملګرو ګیم ته نه خو یې روکنه چې ما دا ایډې نوم د جینۍ ایښی و هغه خندا راولېږلی ملګرو ټول ملګري دا ګیم رانه وین کوي دا ګیم رانه وین کوي که نه یار یو نیم سل کسان یې لږ ډبل ټیپ وکړئ تاسو کړه چې څه کي هلکانو میچ وین کوي بنګالیان هم اوس راپاڅېدلي دي ابراهیم ویلکم دی وروره ویلکم خانه طارق خان ویلکم مسعود خانه ویلکم دی مسعود خانه میچ څه خبرې ورې دا بنګالي لږ پناه کړم ولې اوس راپاڅېدل دوی موږ صدا ځای یو ځای دی خدای پاک بنګالیانو سم ټول عمر تېر کړو الله دې په عمر کې برکت واچوه وروره الله دې عزت وکړه یار ملګرو چې څومره کسان یې چې دقه د زړونو واله څه پالو کړي تور ګاډی چې ورسره یې جیمسي ودنظر اس جی میچ وین کوي یاره اله څنګه میچ وین کوي ولې یاره خدای ایم کې دې کې راله پالو راکړو کوي څنګه راله میچ وین کوي دا ته څه ویست ستا داسې قسمت دي ته به زما نه میچ وین کوې دغه دې ګو اوه دې کې ته څنګه وین کوې دغې نوم دې رانه هېر شو اقرا جاني ابراهیم ویلکم کورسۍ کې تنګېږي را تنګېږي نه ام کې بس الله دې عزت وکړه الله دې عزت وکړه بس الله دې عزت وکړه بس دې الله دې په عمر کې برکت واچو یار جی ډېره مننه یار الله دې په عمر کې برکت واچوه الله دې ټول کارونه سم کړه مړه چې
چې مال راډیو مال دوه درې ګیمه وګټل بس دواګانو کې به د یاد ساتمه الله دې ټول کارونه سم که ګیم پلی کوې تور سترګې ویم دغه خفه نه شي اقرا نه نه خفه کېږو به نه د یو بل نه ښه کله ناکله زما له دا خو ګپ دی اکسټریپینګ کېږي ګپ لکه په ګپ خو پوهېږي که نه کینګ صدامه ویلکم دی صدامه ګپ خو پوهېږي که نه ګپ لګوم هم ګپ منم هم هر چا څه کونډه وانه چې موږ له کار ونه ګوري تر اوسه مې وانه چوله دې نه پس هم ناشومه کینګ صدامه واوره وعلیکم سلام کینګ صدام طبې د ډاکټرانو دا زړه د کاڼي په چا باندې رخ وروره الله دې په عمر کې برکت واچو بس 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 ما خو ته مخکې ویل چې زه وروره الله دې په عمر کې برکت واچو الله دې ټول کارونه سم کړه یار ملګرو دغه ګفټر دسه ټول پالو کې والی الله دې عزت وکړي الله دې خوشحاله بس بس وروره الله دې خوشحاله کړه یار الله دې عمر درکړي یار کینګه چېرته لاړې کینګه ته راشه که نه امکې مننه برو الله دې عمر درکړي کینګ صدامه چېرته لاړ نه شي اوږې مالوین که د جینۍ ډېر زیات پاور دی والله اوس بنګه پاور لږ شاته کمزوری دی پته نه لګي هلکانو 70 کسان نه چې ډبل ټیپ خو کوي که نه وایي 3 کسان 3 ګلان 2 کسه 2 ګوله کینګ صدام چېرته لاړه دی یا خدای پاکه امکې وزان دلته ناست دی ښځه 2 کسه 2 ګوله نور ولئ یې لکه 2 کسه 2 ګوله یې لکه 120 کسانو کې 2 ګوله پکار دي بخته ویل کم دی یو بخ محمد یو کس بل دا ډبل خو پر ګلان ولې کنه یار 2 کسان 73 کسانو کې 2 ګلان چا سر نشته یو ګل ولې کنه کې یو ګل ولې کې یو بل کې ویلکم دی جاوید ویلکم دی الله دې خوشاله که جاوید خدای پاک که څوک پیچه ته راشي یو ډبل کې پیو یو پیر غوچه دی نو غټ کار به وکړي ویلکم دی باچا ټولو ته الله هم خصوص ډبل دی ملګرو نو والله نو یو ګل په 2 حسابېږي روکه یو ګل په 2 دا ګیم ترې راله وګټئ دا یو ګل په 2 حالات خراب دي زمونږ هم خدای ته خبره ملګرو ډبل کینګ صدامه چېرته لاړې کینګ صدامه یا خدای پاکه ته چېرته لاړې دا کینګ صدام دا ګیم نه لاړې که څنګه بابو بټ ویلکم بس الله دې عزت وکړي کې الله دې خوشحاله که بس وروره بس دا څه چې دې وکړه الله دې په عمر کې برکت مسکان ګروپ تھینک یو بنګالیان اوس راپاڅېدل والله چې دوی کاته روغه ده دوی د شپې کار کوي د ورځې ودی ته د شپې څه ټیمه پورې بروډ چلې 12 بجې که دی ځای په 10 بجې د سعودي وعلیکم سلام کریجی ویلکم 12 یا 1 بجې موږ په شان د تعلیم جوړ خوب نه درځي اسماعیل صاحب د شپې خوب بل شانتي وي د ورځې بل شانتي وي د شپې چې 1 بجو د کېږي خو بالکل ټیک ټاک روټین به روان وي د ورځې خوب خو چې مازغه به د کار نه کوي د شپې خوب بل شان کې وي 60 کسان نه چې ظالمانو ډبل ټیپ خو کوي که نه کې خو څه لیکلي دي یار دا ماما ټرای کو نه بس وروره بس امکې بس نه ګولم نور مه راوله بس دی وروره الله دې عزت وکړه بې که ته په کوم ملک کې پاکستان کې که په سعودي کې که په دغه کې په دوبۍ کې الله دې عزت وکړه په کوم ملک کې بس صرف ډبل ټیپ کوه دغه کسول کوه ډبل ټیپ د اشباح پوزه په مزه واخه دا سره او شنه او سپینه او توره جنډه دا کوم ځای ده دوبۍ دی که کوم ځای ده دا شنه او سپینه او توره او سره دا کوم پته نشته نو وعلیکم سلام دا کوم ځای دی خدای پاک په امکې څه پیږو قسم دی که زه خو پیږم امکې روکئ خو داسې راته ولیکه چې داسې کوم ملک کې دوبۍ کې ښه ته خو ځای ته به اماراتو کې ښه دوبۍ کې خرو کې الله دې عزت وکړه دومره سکور نه میچ وین کوي ملګري دي یار
دغه دي د بدمنۍ د شمشاد میټۍ سوران غلم شاه دغه ځای دي زما ډېر ملګري دي خپل کاروبار کوي دوبۍ کې ماجد میچ وین که دومره سکور نه دی څنګه یې میچ وین کا نو خو دې میچ وین کا دا زمين کوون کول ورځ ستاسو دي کنه بدې ورځې راغلي دي په مونږ بدې ورځې دي راغلي دي اسماعیل صاحب یو خبر ارته کوم یو منټ خاله کار خبره ده د ماچس سي په 15 روپے مانچا یو ماچس کیږي ٹھیک ده هغه باندې اوس تقریبا چې ګنټه مخکې ما یو پاغي یو جمله لیکلې شو پاغي لیکلیو وی अच्छे दिन लाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है لا خو ته پیله جنگیدلې کنه بوره دین څه نو په خبره پېنه شوې پوه شوم کنه اچھا دن لانے کے لیے بوره دن سے لڑنا پڑے گا واو پوه شوم والی پنه پیغام منګلا ان کوم راضی عربیم راضی پښتوم راضی پاړیم راضی کشمیری زبان راضی موږ له غټولې جیبې راځي اسماعیل صاحب چې په دې دونه جبو کې تاسو سر نو شو خو بیا خو ځان مړ کول پکار دي نه نه زه ټیک یم زه غټی کېما اقرار زه خو داسې یم چې الحمدلله خو ما خو څه ویلي چې په دونه جبو کې تاسو سر نه نو خو بیا ځان مړ کول پکار ته افسر وي افسر یې مکنه خنده ما ورکو نه دا یو اخیری گیم لګو واده بریدو اخیری گیم لګو به بدل ترم اذانونو ټیمم قابو کېدو والدې شته وته یو 20 منټ وته شته دي زه خو هر جبه پیګم او بکر ویلکم او واکه د بس ته نو چاته موج ډبل ټیپ کوم خپل خو خلک کوي ودی کې کني زه پر جبه پیګم او د عشق په تارونو ډیر زیات خپېګم عشق په اره خبره په عشق چې کوم خبره زی پیګم دا خو شاین درو کول کنه شاین مخکې مې مزده وې دا کاتې مطلب دوران دې تیر کړی دی ها دوران مې واجب مننه عشق دی فرید ویلکم چې یارانه کړي نه وي لکه هندو بې کلیلي شوې وینه بنګالي ته وې خېټه دی خوا که خدای دې غل ټول بربنډ سملی را پاسئ خدای مغن نه کړی کوال وخته ویلکم دی دوبۍ کې نه پاکستان کې ماجد تاسو ما خبره واورېدله ټپه که نه سلطان ویلکم بیک ما خو درته پرون ویل چې وستا او شاهین به لاسونه نیولي باغ ناران کې وګرځي د بار ما دې اواز کوم چې ماما میچ پلی کا او ته به وایې چې پرېږده زه مصروفه یم په شریکه ورګړو یو نیم سل کسانې خو تا خو هغې نه مخکې خبره ختمه کړه زموږ پړه د ارمان پرېښودو سمه ده ویلکم نه هغه څه خو به میلاوېږم ورځم به میلاوې ما ته وایي چې خامخا به راځي ما سره به میلاوېږي دا تارګ اقرا ده ته زه رښتیا خبره کوم ما ته سمه ګرانه ده په ایماندارۍ بس قسم دی زه اکثر تاسو ګیم ولګوم او اکثر د هغې سه پرون مې صرف سیمې شاه سه ګیم ولګو چې د هغې میسج وکړو ما سه ګیم ولګوم وایي دوه کسان دوه ګلان چې ډبل اوپن شي تھینک یو سلطان یو بل کس کې مرګرو دوه کسه دوه ګوله 125 کسان است یار دوه کسه دوه ګوله یو بل کس یو ګولې ته پراته است شخانو بخته ویلکم یو بل دای دې صرف غف خون ورکړي چې دینه پس بسوي آیت الله کنه دوی دا وي مونږ دینه پس هیڅ نو د اخیری گیم نه ختموي او چا چې خزینه خدای دې ول خزي ورکی او چې چا مزوري نه خدای دې ول مزوري ورکی او چې چا کم سو خوخ هغه دې ول خدای پاک په لاس ورکی چې د مینه د محبت ژوند تیر کی الکانو ډبل کلیک پلی وکړي سیر ته شبای خدای پاک دې سیر ته خدای دې کور راکړه تور خېټه دې نیولې مردار وسه دته روسته ځکه یا کمیس واچو غرق شي ثانک یو پاس لاړ دلته زه دا بند کوم خو بیا راشي بیګامې مسجاګاړه وکړل تاسو ما خپل حمام شته دلته کوي کنده خو زمونږ د شګې سره ټچ دا دوه حمام سلام ویلکم ورګرو ډبل کې خو چا ګولم راوینشته خدای هم خوشاله کا ودونه کوي زه به کافر زم چې رانه په سړانده شي چې روپۍ نه یې او غزا څه ودی ثانک یو فیاض
که تاسو زما نه وکړو زه به سړی نه یم چې روپۍ وګټئ ښځې به د هر سړی په خپله درکوي دا درواله وایي او چې روپۍ دې نه وي ګټې د ښځې کوته کې په تا څوک څه کوي والله بیا ورته مور پلار چې تا هم ساتو ښځه هم دله ساتو قسم دې ګرځئ چې څه کوئ هغه کوئ دا مې ولې ته وي تاسو دا د دوه ګوله په دې ثابته ډوبه کې راوینې ایشتل پام کړم 130 کسان ناست دي دې ته خو سوچ وکئ تاسو ودونه کوي ما سره 70 کسان هسي په 70 کسان په 63 سکور زناسته ما خدای زما دې توبه یې ما سره 130 دي بره وګوره زما جانان وګوره بره 130 کسان دي حقیقت دی ماما والله چې اقرا سره وعده کوم کما ساتي ام کې کم دی نه 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 ام کې نه وروره ام کې ګولم مراوله ګول بم نه راوړي کې بس دا خو دې سره داسې ګپ لګوم بیا چې ته وړه دې کېدو بیا ماسخوتان کې زه ګیمونه لګوم د بلې جینۍ سه هغه ډېر ښایسته ډانسونه کوي راشه چې بیا پې سم ډانسونه وکړو ازما یاره پخه یاره مې ده وعلیکم سلام اسماعیل صاحب وګټې ځان له ودونه به څنګه خوند به کولو چې تا اوس دې عمر کې واده کولو مونږ درغلو اسماعیل ماما میچ پلی کا ها خروره ها الله دې عزت وکړه ها خبره ده وروره ها خبره ده الله دې عزت زما بل ورور دی زما عمره دی که نه زما نه مشر دی هغه ما مخکې ورځ کې واده وکړو که نه ما هغه بچي نو دویم واده مې وله الله دې وله ورکړي خپل د زوی سره مې یو ځای واده وکړو ویل کم دی دې دا یو ځای مې وله واده وکړو الله دې وله ورکړي دا په زندګۍ کې ټول نه غټ خفګان د انسان دق کوي والله چې بس واده مې وله وکړو واده ورېده غریب هم دی د خدای تعالی غریب دی خو بس څه کېنه وله ومې کړو الله دې وله ورکړي پړه مې ارمان دی بچي مې نشته و ته زما میرات ته خوشحاله یې زما دا و میرا دا والله چلے اسماعیل صاحب خپه نشي خوشحاله اوسي آباد اوسي الله ګران شي ګپه مو لګولو بدله لګېدلې معذرت الله دې راته خوشحاله لره دغې دا اقراجاني او کونډه منډه لا ما اچوه ښه شانته کس به بیا چېرته پیدا کړو وا دې ورېده توبه مې دي چې دغه جاب باندې ولګېد د ډاکټرۍ باندې ته چې ولګېدې بیا به ما ته یې ویل خیر اصل ښایسته غوندې کس بدله که نه نوره خو پوهېږي که نه بس هغه خبرې خو ورته یادې دي که نه چې ما ورته ویلي بس چې ورته یاد دي نو بس الله دې ژوندی الله حافظ تھینک یو سو مچ ټولو ملګرو یو جهان مننه